یو څو خبرې د زناکار انسان د بربادۍ په باره کې درته کومه چې الله رب العزت په دنیا کې هم زناکار انسان ته سزا او عذاب ولور کوي. نو دغه ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ، کې در سره شیر کوئ خو ثواب به وګټئ، کې نه شیر کوئ هم ستاسو مرضي ده، لیکن دغه ویډیو خامخا راسره واورئ. زناکار انسان هغه که چیرې د بیت الله په منځ کې ودرېږي، که چیرې د کعبې شریف یو مخې ته ودرېږي، لاسونه پورته کړي، دعا وغواړي، الله به دعا قبوله نه کړي. دا حدیث شریف دی چې زناکار انسان چې کله کعبې ته لاړ شي هم الله به دعا قبوله نه کړي. او دویم د زناکار انسان به عمر کم وي. ډېر داسې خلک مې لیدلي چې هغه هر وخت په زناو کې اخته وي، الله یې په ځوانۍ کې مرګ ورته راویستلی. نو چې څومره تر څو وخته پورې توبه نه وي ایستلی، نو دغه یو بیان ضرور در سره واورئ. او دریم د زناکار انسان په رزق کې به کموالی راسي، په رزق کې به هېڅکله برکت نه راځي. کار به کوي، مزدوري به کوي، پیسې به ګټي، خو لیکن په رزق کې به هېڅکله برکت نه راځي. او څلورم د زناکار انسان هر وخت زړه تنګ وي، زړه به بالکل خوشحالي نه راوړي، په زړه کې به بالکل سکون و راحت نه وي. دا د زناکار انسان غټه علامه ده. او بل پنځم دا چې زناکار انسان په مخ کې به نور نه وي، داسې مخ به نوره وي، په مخ کې به یو نور هم نه وي. او شپږم دا چې زناکار انسان به هر وخت ذلیله وي، په هر لار کې به ناکامه وي، په هر کار کې به ناکامه وي. او بل دا چې زناکار انسان اولاد به نافرمانه وي، اولاد به د په خوله باندې نه کوي. او بل چې د زناکار انسان زنانه د هغه خانمه د هغه زنانه بچان چې دي هغه به د نافرمانی کوي، د په خوله باندې به نه کوي. او زناکار انسان په ورځ د آخرت د زناکار انسان مبارک کې یو حدیث راغلی دی چې دا حدیث ضرور واورئ. په ورځ د آخرت به د زناکار انسان بدن به سره وچوړېږي، زناکار انسان د بدن نه به پیپ راوځي، وینې به راوځي، او د زناکار انسان د بدن نه به په ورځ د آخرت دومره زیاته بدبوی راوځي چې دا نور خلک به چې شاوخوا ورته ولاړ دي، شاوخوا ورسره وي، هغه به دته وګوري چې لرې څه زموږ څخه دا دومره بدبوی راځي ستا د بدنه څخه، په دنیا کې دې کومه ګناه کړې ده چې د هغه د وجې دومره سخت ذلیله بوی تا نه راځي او دومره عذاب تا ته الله درکوي. یعنی هغه خلک به لا د زناکار انسان څخه په عذاب سي. نو د زناکار انسان مبارک کې الله فرمایي قرآن کریم کې چې ولا تقربوا الزنا، د زنا کارو ته نږدې هم ورځئ. د زنا کارونه چې دي د خبرې کول، د یو چا سره په دې لایو کې د انجونو سره، د نامحرمو سره یو ځای کښېنستل، د هغه سره خبرې کول، دا هم زنا ده. سترګو حفاظت کول، په خوله باندې د فحش او بېحیا خبرې نه کول، دغه ټوله هغه شیان دي چې د یو کس دی چې هغه بېحیایي کوي، بېپردګي کوي، د هغه سره موږ تاسې کښېننو، د هغه سره ملاقات ونه کړو، د هغه سره تعلق و دوستي چې دی هغه ختمه کړو. چې الله فرمایي تاسې زنا ته نږدې هم ورځئ. زنا یو داسې عمل دی چې د دې سزا په دنیا کې هم ستا او په آخرت کې هم.